بورګه چې پیدا سوی دا پلار یې ویل تا به زوی راړی تا زور څنګه راړی پلار یې زه پر هغه مینه ایله کړم. د کلاسۍ پلا یو اوسېدونکي چې په حاجي بورګي نامه پېژندل سوی چې دا فطري ډول ښځه خو هغې د خپلې مجبورۍ په بنیاد د نارینه جامې اغوستې. هغه په ژوند کې له خپله ځانه سوا بل هیڅوک قریب نه لري. د هغې د ژوند کیسه مو تاسو له راوړې. نوره کیسه د هغې څخه په خپله واورئ. د جنګ کیسه ستا کول په د څو کسانو تاسې پر اوښ جنګ ورسره وکړئ؟ هغه څو کسان دوی څو کسان؟ یو خو زه ورسېدم د شپږو کې ورسوله هلته دا به تقریبا څومره ټیم کېږي 50 کاله 40 کاله مخته څومره ټیم؟ نه خبره څه کلونه یې کېږي ډېر کلونه یې کېږي 6 کاله زه ناجوړه یم دا خلک راخبر ای ملایان ای ډاکتران دا د مځکې مخ ما ګرد وهلی د روژې د شلم په ماښام زما 6 کاله پرس په اوم کال چاند دا زه ناجوړۍ ته دا حاله دغه ناته عجب او یو ټیم چې زه خو نو پر نو کې ځواني وم هغه ټیم واده نه وی کړی او په دا خپلو انځورو کې زه ډېر سخت زورور ولم نو بیا یو ورځ دی را سره د ما او د اوښان سره کتل ما او دوی سره روان یو په ګپه باندې بس نه زما څه زړه وغولېدی یم عجیبه غږ نه راسي. تقریبا څومره ټیم به څو کاله کېږي؟ دا تقریبا 15 کاله اوس کېږي او ورور سړی پر ده باندې زورور یې ورور دا څه وایي به ورور یم اجر هسه په غږ نه راځي خو درځه مراسه سوی ابا ورور عجیبه غږ ژالی ابا سړی دا خو نو چېرته چې پر زنګي د پر او خلیل دا کوي ورته سه چې لاس شی نه کې ورما ولې ته زورور یې او ځوان یې اله اله محمد رسول الله که به زه په ده باندې پوهېدلی زه د مځکې له څرنګه یولم بله هر څه مې راپام که زه پر مځکه پروت یم دی لوړ کې راځم. مطلب ته د ده د زوی نه بلکې د لمسي پر ځای کاشي تر لمسي لا په هاخوا دا زما لس دا سر مات قسم نن د خدای دی که زما شاته اوس مځکې له تللی غږ مه کوله دی غږ مه کوله په دا نیمه دنیا کې نه وه زما شا کسان د مځکې له تللی مالداري کار کولی شي که د مالداري د بل یو کار نه شم کولی دا اوښې اوس هم سهار په خور سکولې اوښ دا ټایم څو لرې؟ دغه یې ووایم 15 غواړي شپانه در سره دی؟ ووایه هغه کور نه د شپانه دلته خو نو بس ته یو الله یو ته بس دا خلک چې بدې دښمني اصله ګرځي ته اصله ګرځې که نه ګرځې؟ دا الله دی دا زه نه یم دا د الله تور سترګې دا هلته دی ته لاس ور حج د څو کړي؟ درې حج د کړي یو د ځان وی ګران خبر ده یو مې د پلار و یو مې د مور د دوه کول ملا نور کړ دی یوه مې راجې دی یوه مې خور د حج مابین کې به تا څونې یو کال په لپسې تلې که د څه ټیم مابین کې زما د ځان ده زما د ځان ما 3000 روپۍ تاخي دا تقریبا ډېره وختي خبره دوی یې راته وویل ته به نکاح کوې ما هلته راکښېنم دوی ویل ته نشې تللی پاته شو بیا جال محمد نور خلیفه صاحب د بوران بلله مولوی بختیار صاحب لیونی بلله وای بوران وامها وای ما واورېدل البوران حج ته تللی اجمان نه الکه لار و ما ته معلوم د اباده بیا 1,15,000 ساغه درې اتیا د اباغه 1,15,000 د اجې ده اوښ مې خرڅ کړې 1,00,000 ما 1,15,000 جوړې کړې وایم 10 توبه سړی نو به دغونه دغه دوی 1,95,000 روپۍ وې د اجې په اومه دنیا کې مې بل ارمان نشته د دغه دوه حجو توفیق د پاک الهي راکړي سوداګر د خدای راوړي دغه یمان مې د سلامت جامه ته مې په اومه دنیا یو ارمان نشته یو بې صبري د خدای دغه د سره ناستې دي دغه ستا همسایهګان دي دغه د خدای زه همسایه یم زه د زوی همسایه توازن یو چیش لرم یو 4 اوښې دي بل نشته. د هغه کلي له یو سپین ږیري مشره څخه مو د هغې د ژوند په اړه وپوښتل.
معلومه شریف بورګای ز کښنای وم د نیکه کړو لنجمدوري کړ بورګای را کړه سوی وی دی پلار مور راغلو نوابان نواب صاحب سره اړول بیا په د امریکا او په د شنو خبر بورګای ملي لرالي ولدي شد د دې اتن ترې دی د سمرونو د دې کیسه د دې وراسه بورګای د زور ماشین چې دی اوس ابراهیم کاکی پروت جماریم پروت دغه دا زور ماشین و د شهر خوا پر دغه ځای میاده کېده بورګای چې به چاره ورلې هغه بېرته سکه به چاره ورلې هغه بېرته سکه مطلب غېږې شروع وې په بورګي د سمنونو ټالو چورلۍ په ټالو وروره په اتن کې ګرځېدې چورلۍ بیا ویل هغوی بورګی بیا وخت راتېرېدی بورګی ولوېدی پلار را کډه سو مور لرالې بیا پلار مور دواړه دا ته مړه سو خبره دا د بورګی ولوېدی مور یې دغه ګای راته وکړي چې بورګی چې ولې بورګی چې پیدا سوی دا پلار یې ویل تا به زوی راړی تا زور څنګه راړی پلار یې زه پر هغه مینه ایله کړم ته کډه راځه بهر زما دا کوچنی پیدا سو پاته سوم لا مې ټینګې پسې وتړله کوچني مې د شا لخوا پسې واخیستله هله سهار پسې روان سو مانځګر مې پرېوتی پاته سو ورغلم کور چې ورغلم وخت راتېرېدی بورګی په شو په بد پوه سو بیا مې دا راسه وڅو که دغه راز پلار وویلم دغه راز یې کډه راځه بهر که دغه راز زه پر مینه ایله کړم تا به زوی راړې تا څنګه زوی راړې دوی لوڼې زما خیال نیولي وي بیا وخت راتېرېدی ای مور یې کیسه راته وکړه ولې هو دا مور کیسه راته مور چې کیسه راته وکړه زه ورته وایم بابا ستا بیخي له خدایه هیله ختلې زوی لور د خدای په کړي دي هغه د انسان د وس خبره او زما د خدای سره دغه وعده ده له تا سره مې دا وعده ده چې تا دا به دواړه ته مرګ زه رسم که زه ژوندی وم بیا مې دا وخت راتګ کړي بیا مې د نن جامې په غاړه کې بیا د هغه تاریخ بیا ته نن تاریخ بیا سره یونیورسټۍ ګیم بیا په شو په بد پیدلي بیا مې دا پلار مور ته مرګ را رسولي بیا دوی مړ شوي دي زنده یې کړه پاتې شوي پوه شوې یو یې راولي د خور زوی یې وي تربور یې نو هم د خور زوی هم ازاد عزیز یې پاینده یې نومېدی دغه ورسره و دا کوچنی هلک ورسره ورته په کلي کې هغه بیا میږیانې نیوی که څه بلیا وهل همیش به ناجوړ مړ پسې لاړ بیا بل ځای پروت بیا به مړ بیا یې واده وروغوښتی بیا یې واده چې وروکې پاتې شو هغه ملګری مې بیا په سترګو نه لیدل هغه لارې کډه دی مانګي مخه سره بورګی دغه چې پروت دی بورګي دغه درې حالات لر بالا اجازه د بورګي د مړه کیسه چې ده دغه څرنګه وه د مړه کیسه دغه د مړه کیسه چې نو زه حال نسم ایله له تا او له هغه بل له سپین ږیرو زه مهار کاوه بورګي مور دا ګینه وکړه چې زما لور وه هغه بل چا پغله سو هغه رالی هغه نجلۍ له اوبو د په زور یوه چې یوړه پاتې شول بورګي ملا پسې وتړله پسې ویول ها سړی مړ هغه وی پښین بیا او چې راکړه سو بیا رالی نواب له بیا له نواب سره واړو بیا دا کیسه وراسه بیا دا دغه سوګي رسول بیا دغه نجلۍ ول رسول یو وخت ما یاتج د پیلال پروت د نجلۍ ورال خو ما خور خو شو د هغې به ځان اولاد دي دغه براسه دغه راس کول چې هغه زوم ما په وویست دلته خو د یوازې اوسي دلته یې کړ دی بیخي څوک هم ورسره نشته ایزان او دا کوم د غیرت کیسې چې دي لکه کوم چې دا وکې ته دا ستاسو په حضور کې ولې دی دغه رنګه غیرتمند انسان یا غیرتمند دی دلاور زړور انسان یا دلاور زړور ورته زنانه ګوره او بیا مړ ګوره او بیا ورزګر پاتې شول کور په کلاش پلا کې او ته مړ په افغانستان کې کوي بیا د سره بیا له خدایه بل څوک د سره نه وي یاره دا ډېر لوی زړه غواړي په مدعي پسې د شا لخوا ګرځه بیا مدعي ولې بیا راځه چې کوم د ژوند کیسه ده دا به یو تکړه ځوان به هم نه وکړي لکه کوم چې د ژوند دی یاره په دې زمانه کې ښه نشي کولی په اتره زمانه کې به خود مړګیان کړي په هغې زمانه کې ځوان یې نشي کولی یعنې مطلب دا کنفرم و چې دا ښځه ده دا نجلۍ ده یا دغه د مور د پلار له خولې چې دا زنانه دا ښځه ده بیا مور ما ته دا ګپ هم پر دغه قرآن ګوتې را سره کښېښو لوړ یې وکړه چې زما که خدای زمند را کړی تا او پلار به زه ته مرګ رسوم بیا ته مرګ ورسول